و د دې نه بعد دویم قسم ښځې دي هغه ښځې دي چې د خاوند خبره نه مني الله د هغوی علاج ښوولی دی واللاتي تخافون نشوزهن او هغه زنانه چې یریږئ تاسو د بد اخلاقۍ د هغوی نه دویم قسم زنانه بد اخلاقه دي لکه لږ ساعت مخکې چې مه وایي چې سړی یوه خبره کوي هغه څه وکوي ادوه کوي که د سړي پلار غریب څه ووایي به دولت جواب ورکوي که د سړي مور څه ووایي دولت جواب ورکوي سم سړی د دې ښځې سره به څه کوې زموږ د پښتانه خو دغه یو علاج دی کوم علاج دی چاته معلوم دی دغه وهل ټکول یې لوړ دی دغه پسې روان نه علاجونه نور شتي د دې سره به ښځې ته ښه خرابه کړي لږ ساعت مخکې ما دا ووایي چې ښځو کې سادهګانې شتي چې هغو له دا چل نه ورځي چې د خاوند به څه خپل طرف ته راړی دغه شان په دې سړو کې هم شتي چې هغو ته دا پته نه شي چې دا ښځه به څنګه کنټرولوي نو د هغه مطلب دا دی منګه وي بغیر د سوک او د سپېړې نه علاوه نور څه نه کوو دا دې ګورې لکه خپل یو صفت کوي چې زه دومره اوچت سړی یم سړی هغه سړی دی چې په ښځې باندې رعب جوړ کړي بغیر د وهلو نه بغیر د ټکولو نه ښه و دوه ښځې دي د اول هم د خاوند قدر کوي د دویم هم د خاوند قدر کوي خو د دې دواړو نه تپوس کوي تاسو ولې د خاوند قدر کوئ هغه اولنۍ وایي زما خاوند ډېر دروند سړی دی مقام یې ډېر اوچت دی ځکه یې قدر کومه دویمه وایي بیا مې وهي ځکه یې قدر کومه نو دا دویم سړی چې کوم دی دا غریب د څه دی ده خو په دې ښځې باندې خپل مقام نه دی منلی د دې ښځې ته دا ویلي چې ستا نه زورور یم او دا خو صحیح ده چې سړی د ښځې نه څه دی زورور دی نو په دې وهلو ټکولو باندې کار نه کي چې درز او غپ او وهاو سوک او سپېړ دی بعضو ته دا زه خو خپل ځاني زه درته خپله خبره وکړم زه حیران یم چې د سړي لاس په ښځه باندې څنګه اوچتي څنګه به دا سړی د لاس اوچتوي چې دا کمزورې ښځه وایي ویې یروه نورې طریقې شتې د هغې نه مخکې دا وهل جایز دي خو چې کله هغه نورې طریقې کار ونه کړي الله که طریقې ښیي واللاتي تخافون نشوزهن او هغه زنانه چې یریږئ تاسو د بد اخلاقۍ د هغوی نه فعظون بس نصیحت وکئ هغوی ته نصیحت ورته وکئ کښېنوه ولې ته دا چلونه کوې ولې ته داسې کوې د الله نه ویرېږه اسلام احکام په ځان باندې لاګو کړه دا ته کومې طریقې چې ته کوې ورته صحیح نه دي زه به درنه خفه شم ژوند به دې خراب شي دا قسمه خبرې چې درنې ښځې ته وکړې نو هغې ګوره په دې ډېره سخته یېرېږي دې خبرو نه چې ژوند به دې خراب شي زه به درنه خفه شم خپل خاوند خفګان ته نه ورکوې ناول کار به څه وکړې نصیحت به وکړې او زنانه زړه ګوره ډېر کمزورې په زنانه باندې نصیحت اثر کوي خو چې سړی ورته وکړي او په ښه طریقه باندې وکړي دویمه طریقه واهجروهن فی المضاجع او پریږدئ هغوی په ځای د څملاستو کې په طلاینو کې دې جدا شئ دې کې مطلب دا نه دی ګوره چې خاوند دې په بله کمره کې پروت وي او ښځه دې په بله کې یا خاوند دې په بل کور کې نه مطلب دلته دی چې په طلایي کې جدا شئ او دا هم د درنې ښځې لپاره ډېر غټ ګزار دی چې کله خاوند ښځې ته دا ووایي چې زه به تا ته د سره نه نږدې کېږم ځه زه تا نه خفه یم او په زړه کې دی چې که دا راضي شي زه ورته واپس کېږم او که دا د خپل خوی پرېږدي زه ورته واپس کېږم یا دې په طلایي کې ورته شا کړي مخ دې واړئ نو دا دویم علاج شو دریم واضربون او وهئ هغوی حدیثونو کې دا راغلی چې داسې وهل به کوې چې نقصان ورته نه رسوي وهئ مطلب دا نه چې لوړ ونیسه ورته مثال کې په مسواک باندې په یو داسې نري شي باندې دي په کمزوري شي باندې وویشته ته پته چې دې سره دا نه خوږېږي ډېره یا داسې پوست ځي کې دې ولا ګزار ورکړو چې هغه ځي سره انسان ته نقصان نه رسي نه په هغه ځي باندې نښې پاتې کېږي په هېڅ خبره نه خو دغه وهل د مخکې ورځو کې یو کس دا خبر شومه چې زمونږ یو کلیوال وي هغه د خپله ښځه ځوړندی ما ورته وایي ما دا ښځه خو به د هغه نه ډېره یېرېږي وایي نه یېرېږي چې نه وایي چې دې ځوړندې کې او ته خاندي دومره یې د دې والو سره عادت کړې ده دومره عادت کړې هغه په قص غلط کار کوي ښځې ورته وایي بیا به دې وایي نو خو دغه طریقه ده بیا به مې ځوړنده کړي یا به یې دوه سوکه یا به دوه لتې وبه یې خورو نو
دا سختي خو راځي دغه د سړي عادت کړې ده په مخه وایي په مخه وایي بس عادت شي لکه یو کم سړی چې خپل بچي ډېر وایي د ده بچي بیا دنه نه هېري نو وهل مطلب وهل داسې چې نقصان ورته نه رسوي فإن أطعنكم نك خبر ومن لستاسو فلا تبغوا عليهن سبيلا نملتوي باغوي باندلا رد ملامتيا يا ده طلاق كخبر ومن اللي طلاق تخبر ماړوي إن الله كان عليا كبيرا يقينا الله ډیر چتولوي دي ګو سبحان الله د الله دې خبرو نظر شمه په دې کې دا صفت راوړو دا په دې وی اے سړو چرته نه خو سره زیاته ونه کې ګور الله د ټول نو چته تپوس بدنه کوي ګوري د سینې چې خیر سره ظلم کوي اسی وې اسی وټکه اسی تلای کی جدا شي ان الله كان عليا كبيرا الله به د ټول نو چته هغه بدنه به تپوس کې ته خو نن دا وې چې سړی ما اکثر د سړی چې قاری شي زوې سره پلار زوري نم چې مانه تپوس کی سید چې کې دي شي د غیر پلار کمزوري کې دي شي د غیر ور کمزوري یا کې دي شي خوش اخلاقی ته د سني شي ویل درانه خلکی خدای ساته چې ورځ برازي رب العالمین ته بودريږي او ګره هغه بدنه به هر خبري ته پوښ کې او دغه پر جواب تیارې وان خفتم شقاق بينهما او کيریږي تاسو د مخالفت نه پمز د دې دوانو کې بیا لکه خبره برابر نشوه نيو طريقه دام فبعثوا حكما من اهله نمقرر كي يو فیصله كون كيد طرف د خپلوانو د سړینا وحكما من اهلها او يو فیصله كون كيد خپلوانو د خزینا هر طرف